څوک ښه خفه څوک ښه خوشحاله وځي د دې وطن به کوم خواله وځي. واده مو کړی؟ واده مو کړی الحمدلله. په مینه مو واده کړی که د مور او پلار په خوښه؟ واده خو د مور او پلار څو کلن به یې؟ الحمدلله 6 تعلیم مو څومره کړی؟ الحمدلله لیسانس یم. شعرونه خو د ټول د مینتوب مین خو به نه یې؟ شعرونه خو داسې دي چې مختلفې برخې لري. شاعر سړی خو مین وي، خامخا مین وي. نو هغه مینه په دا معنا نه وي چې هغه مجازي وي که حقیقي وي. نو مینه د هېواد سره، مینه د مور و پلار سره، مینه د خپل ولس سره، مینه د خپلې خاورې سره. مننه مسکین یار صاحب چې خپرونه ته حاضر شوې او زمونږ دعوت مو ومنه. قربان دې شم الله صاحب، خدای مو ښه لره. مننه. کور مو ودان. راشه که نه بیا یوازې شوی یم، آن د لکه ستا یوازې شوی یم. شته دلته بلا خلک بلا قیسې، زه پکې والله یوازې شوی یم. سلامونه او نیکې هیلې د خیال نړۍ درنو لیدونکو. د خیال نړۍ ادبي خپرونه ده راغلي ننګرهار د سرکې ته. دغلته موږ سره خوږ ژبی شاعر اگر چې د ډېر وخت نه شاعري کوي، نو دا چې زموږ نه پټ پاتې و دا به زموږ ناغېړي وي. اوس نو شعیب مسکین یار څه پیدا کړه، د ده خواته رالو، دغه شعرونه به ریکارډ کړو، تر تاسو به در ورسوو، تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. مسکین یار صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ د خیال نړۍ ادبي خپرونه ته. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه نیکې هیلې او پیرزونه وړاندې کوم. مننه. کور مو ودان په پیل کې به درنه غزل واورو، همدغسې به نور بیا په مخ لاړ شو. مهرباني. غزل په داسې ده چې څوک مې نختر څوک مې چنار وباسي. څوک مو نختر څوک مې نختر څوک مې چنار وباسي، غلیم درګر د راکې کار وباسي. او راپسې ګرځي ټول کوڅه په کوڅه، راپسې ګرځي ټول کوڅه په کوڅه، دا څو پردي ما له خپل ښار وباسي. او د جانان مخکې ما پیکه پیکه کړي، د جانان مخکې ما پیکه پیکه کړي، رقیب چم وکړي ځان هوښیار وباسي. او څو خود غرض وي بچي راکوز کړل، څو خود غرض وي بچي راکوز کړل، خارو غوټې وهي چې غار وباسي. او دا د پښتون په دې بې حسه وجود، دا د پښتون په دې بې حسه وجود، غلیم لګیا د یغزن تار وباسي. او غربت دې ورک شي غریبي دې ورکه، غربت دې ورک شي غریبي دې ورکه، ما د سیالانو له کتار وباسي. غربت دې ورک شي غریبي دې ورکه، ما د سیالانو له کتار وباسي. او زوی باروتو ډېر پخوا خوړلی، زوی باروتو ډېر پخوا خوړلی، مور تر اوسه انتظار وباسي. او دا سړی دومره په ځوانۍ مین چې دا سړی دومره په ځوانۍ مین چې خپلو ویښتو نه سپین تار وباسي. او شیرینۍ ستا د پلار شرطونه دي نو، شیرینۍ ستا د پلار شرطونه دي نو، فرحت لګیا د غره کې لار وباسي. شیرینۍ ستا د پلار شرطونه دي نو، فرحت لګیا د غره کې لار وباسي. او چې مسکین یار دی د کلو مسافر، چې مسکین یار دی د کلو مسافر، ستا د ولور لپاره زیار وباسي. ډېر خوندور شاعري. مسکین یار صاحب څومره وخت کې شاعري کوئ؟ ناصر محترم د شاعري خو تقریبا موږ د مکتب له دورې څخه غالبا په 9 صنف او 8 صنف کې وو چې داسې څخه موږ هغه ما ته ګوره شاعري کوله. ما د مکتب کې ملګري پوهېدل هم صنفیان، او خپله کورنۍ کې مثال تره زامن و پلار و دوی پوهېدل. چې هغه د وخت تقاضې داسې وي چې بس هغه شاعري ډېره پاتې نه شوه. د پلار مخالفت هم چې هغه ویلې چې درسونو او دې مسایلو ته باید ستاسې رجوع وکړئ، اصل شاعري او د هغه وخت نه ده. نو تقریبا څه وګڼه 80 کال را په دې خوا شاعري کوو. نو دومره وخت کې ولې پټ پاتې شو د میډیا نه، یا نه مو غوښتل که کورنۍ اجازه نه وه څنګه؟ لومړي قدم کې خو ما مخکې ویلي د مکتب دوران و، بیا چې را پورته سوي وو نو د هغې نه وروسته څه خپله مو نه غوښتل چې مثال رسنیز کړو او بعضې موارد په مشاعرو کې غونډه واخلي یا ټولنو کې. نو اکثره ملګري دوستان انډیوالان پوهېږي، او د هغه سره بعضې ملګرو سره شاعري شریکوو د فیسبوک له لارې. اکثره وخت د خپله شاعري شریکوو، په صوتي بڼه مو تر اوسه نه ده شریکه کړې. نو مسکین یار صاحب اوس په لاس راغله، نو د خبرو وزن به کم کو، د شعر وزن به زیات کو. شعر ورنه بر مسکین یار صاحب شعر بل په دې رقم ده چې
حالاتو مطابق مسله وه او څوک ښه خفه څوک ښه خوشحاله وځي څوک ښه خفه څوک ښه خوشحاله وځي د دې وطن بچي کوم خواله وځي دغه بیت بیا څوک ښه خفه څوک ښه خفه څوک ښه خوشحاله وځي د دې وطن بچي کوم خواله وځي او ځینې وختونه نازولي بچي ځینې وختونه نازولي بچي ډېر بې تعلیمه بې کماله وځي دغه بیت هر بیت د اورېدو ده وختونه نازولي بچي ډېر بې تعلیمه بې کماله وځي او ستا د ښایست په اړه څه ووایم حسن د یاره له مثاله وځي حسن د یاره د مثاله ډېر ښه ده ستا د ښایست په اړه څه ووایم حسن د یاره له مثاله وځي او بې سره سترګې دې کابو که لګي بې سره سترګې دې کابو که لګي زړه مې زخمي شو له مجاله وځي او بیا نن وصال لکه چې سر وخوړه بیا لمر پناه شو له زواله وځي او دا انتظار له مانه نه کېږي نور دا انتظار پوره له کاله وځي او ښار کې چې کوم ښکلی نظر لاندې کوم هغه مې هېڅ ته کلیواله وځي څومره ښایسته ښار کې چې کوم ښکلی نظر لاندې کوم هغه مې هېڅ ته کلیواله وځي او نشه د یو زنګېږي غریب شیخ میکدونه ډېر بدحاله وځي او پخوا به دوه وي اوس یوازې ګرځي یوه مرغۍ له دې دیواله وځي څه دردونکی دغه بیت بیا ووایه پخوا به دوه وي اوس یوازې ګرځي یوه مرغۍ له دې دیواله وځي او پام مسکین یاره رسوایي به جوړ شي بیا تر بوی د دسماله وځي څومره ښایسته نظور او په حقیقت کې هم دغه کلیوالو سیمو کې اکثر دسمالونه رواج اوس خو کمه ده نشته مسکین یار صاحب څومره شاعري به مو کړې وي شاعري خو ارمان صاحب تقریبا د 95 پورې 100 پورې به شاعري اشعار و هغه چې کوم دا ارقام دي برابرېږي نظمونه مو لیکلي نظمونه صاحب ډېر کم خو ځان ما په غزل کې راحت کړی محسوسه کړی لاندې کیسې ناول یا کوم څه مو لیکلي نور مسایل داسې وو چې زموږ شاعري هم داسې ډېره شاعري کمه شاعري مو کړې او غوښتلي مو دي چې په خپله هم شعر نه ده لیکلی شعر که څه الهام یو څه شوي دي او مشاهده شوې د هغه مطابق مو چې لیکلي او له دې پرته نور شعر نه دي سوي بل غزل دی اورو مسکین یار صاحب غزلونه د حقیقت کې ما ته خو ډېر خوند راکړه بل غزل داسې ده چې دا هم چې په هماغه وخت سره الهام موضوع ده وایي په ما راغلي نن د شعر ښاپېرۍ نن د شعر ښاپېرۍ ګرد رانه ناست دی چاپېر څه ښایسته ردیف دی په ما راغلي نن د شعر ښاپېرۍ ګرد رانه ناست دی چاپېر ښاپېرۍ ستا په حالاتو اندېښنه لري دوی وطنه ټول زما په څېر ښاپېرۍ او د ننګرهار او د کابل په ظلمو بلا ډېر ګران دي د پنجشیر ښاپېرۍ او دا خو بس هسې قدرتي ښکلي وي د سوات مردان او د بنیر ښاپېرۍ ډېر ښایسته او زما د زړه هره درزا کې اوسي له ما نه څنګه به شي هېر ښاپېرۍ دا مسکین یار نن له لاسو وتړه خپلو کمسو کې کنګیر ښاپېرۍ ډېر ښایسته مسکین یار صاحب د کوم شاعر شاعري ډېر خوند درکوي شاعري خو دا خو جوته او معلومه خبره ده چې ستر کاروان صاحب او ډېر اورو لوستلي مې دي او هغه اشعار او هغوی د ده په ضمن کې ځوانو شاعرانو کې جلال امرخیل بسمل صاحب او د شاعري هغه خوندوره شاعري ده رومان شاعري ده او نور د شاه صابر صاحب ټول مشران شاعران چې کوم دي دوی اکثره شعرونه اورو او لولو او اکثره تعقیبوي مننه مسکین یار صاحب انتخابونه دې هم ډېر ښه وو په اخره کې درنه یو غزل اورو بیا به خدای پاماني کوو غزل ده چې بیا سره وشله بنګړي مې سترګو ته ودرېږي
بیا سره وشله بنګړي مې سترګو سترګو ته ودرېږي د چا دنګه ځواني مې سترګو سترګو ته ودرېږي او له باغه چې مڼۍ راشو کومه لاس مې رېږدي له باغه چې مڼۍ راشو کومه لاس مې رېږدي ستا سره سره ننګي مې سترګو سترګو ته ودرېږي او پخوا خو بېغمي وه اوس چې ښار کې ډوډۍ خورمه پخوا خو بېغمي وه اوس چې ښار کې ډوډۍ خورمه باور وکړه بچي مې سترګو سترګو ته ودرېږي دغه باید بیا ووایه پخوا خو بېغمي وه اوس چې ښار کې ډوډۍ خورمه باور وکړه بچي مې سترګو سترګو ته ودرېږي چې بحث د چاپلوسۍ منافقت او رضالت شي چې بحث د چاپلوسۍ منافقت او رضالت شي سم دم یو څو سړي وي سترګو سترګو ته ودرېږي او په ښار کې مسکین یاره هر سوالګر سره چې مخ شم په ښار کې مسکین یاره هر سوالګر سره چې مخ شم دا خپله بېوسي مې سترګو سترګو ته ډېر ښایسته غزل او ښایسته پیغام پکې و مسکین یار صاحب د کتاب په اړه د څه نظر دی چاپ کړی مې ده او که چاپوئ کتاب خو ارمان صاحب محترم چې ډېره غټه خبره ده او لویه خبره ده کتاب لپاره چې حد اقل داسې انتخاب شعرونه باید وي چې هغه لوستونکي او لیدونکي او هغه اورېدونکي چې کوم دي د مینهوال مطالعې چې څه کوي نو د هغوی د خوښې وړ وګرځي باید کره کره شعرونه پاخه شعرونه ټول انتخاب شي داسې نه چې مثال هغه څه دي لیکلي وي ټول له مخې کتاب کړه د نوم لپاره د کتاب لپاره څه شعرونه بیل کړي د کتاب لپاره بعضې شعرونه جدا دي انشاءالله جدا کړي مو دي هغه دي او وخت او هغه سره به انشاءالله پیغور کوو مننه مسکین یار صاحب نو څه پیغام په پای کې نو پیغام خو مې درنو هېوادوالو ته ستاسې لیدونکو ته دا ده چې په هره برخه کې دوی کار کوي په هره برخه کې چې وي که دهقان په دهقانۍ کې کار کوي مامور په ماموریت کې کار کوي دوکاندار دوکانداري کوي دا خپل مسلک مطابق خپل کار مطابق هېواد ته او خاورې ته ولس ته د ژمن اوسي مننه کور مو ودان خله رسد د خیال نړۍ درنو لیدونکو دغه وه زموږ مسکین یار صاحب سره خپرونه تر بل شاعر پورې چې ځو هغه سره خپرونه تاسو ته ریکارډ کوو نو په پاک سپیشل رپ مو سپارم د خدای په امان بسم الله الرحمن الرحیم د خیال نړۍ د یوټیوب چینل همکارانو څخه مننه چې دغسې ورک شاعران او لیکوالان د خپل یوټیوب چینل له مخې ولس ته ښکاره کوي نو زه به د مسکین یار صاحب په اړه د هغه په اړه به څو خبرې په یو څو بیتونو د هغه خپل بیتونو باندې شروع کړم لکه هنداره وخت هر څه درښایي ښه په قراره وخت هر څه درښایي او یاران ماران به ټول خوب پېژنې ای مسکین یاره وخت هر څه درښایي محمد شعیب مسکین یار زموږ د سپورد ولسوالۍ د نظر آباد د کلي اوسېدونکی دی مسکین یار صاحب زما ډېر پخوانی ملګری دی دوست مې دی نو د شعر او شاعرۍ تر څنګ ښه لیکوال دی او بل دا چې ډېر د ښو اخلاقو څښتن هم دی زه ورسره ډېر وخت پاتې شوی یم او ډېر خدای شته کله کله مازدیګري کې زه خپله د ادب او شعر دغه مینهوال یم نو په دغه خاطر کله کله سیند غاړې ته ځو د ده شعر شاعري اورو کینو مې خوا ته یم یو څو ترنمونه راته وکړه نو مسکین یار صاحب کله کله ښه ترنمونه هم کوي نو میډیا ته چې دی نه ښکاره کوي او موږ ته اجازه نه راکوي مسکین یار صاحب طبیعت کې ډېر خوش مزاجه سړی دی او شوق سړی دی نو ښه طبیعتي سړی دی اجتماعي خوی لري